نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره کې حیات موجودو چې سکسانو د باندې هغه راغ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د سکارو نو بهر نه आवाज ورکول اے یا محمد اخرج الینا اے محمد صلی الله علیه وسلم روزه لکنا بهر روزه مونږ طرف ته نو دا صاحب چغي وهالي ورته الله جل جلاله قران کریم سوره حجرات آیاتونه نازل کړل سوره حجرات الله فرمایل یا ایها الذین آمنو اے هغه خلکو چې ایمان امرول لري لا ترفعوا اصواتکم تاسو مو چته م پورته کوي خپل आवाजونه فوق صوت النبي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د आवाज نه بره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د आवाज نه اوچت आवाज ما کوي ولا تجهروا له بالقول او پتیزه وت आवाजونه ما کوي خبر وت پتیزه ما کوي کجهر بعضکم لبعض لکه څنګه چې تاسو خپل منځ کې یو بل سره بغیر د تکلف نه خبره اترې کوي یو بل سره نو دا صاحب ما کوي تاسو خپل منځ کې یو حیثیت ته او د پیغمبر درجه خو چې ته داغه د آداب او لحاظ او خیال بساته او کدا څنګه کې ان تحبط اعمالکم تاسو عملونه به برباد شي ضایع بشي وانتم لا تشعرون تاسو به پویم نه اوس دغه آیات کریمه چې کله نازل شو په صحابه کرامو کې بعض داسیو یو صحابي دغه आवाज تیزو هغه سورج کور نه راوتلو سوال جواب په سورې غره شو پښتنه تنو کړی شو چې ولې ناراضي څنګه غیر آزادي هغه وې زما आवाज تیز دی قدرتي आवाज می تیز دی نو زه یریګم په دې اسنه چې د پیغمبر اسلام په وړاندې پته خبرې کوم د خپل لهجه خپل आवाज کې نو اعمال می ټول ضایع او برباد نشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې نه دا د هغه چا په باره کې نه چې دا قدرتي आवाज تیز دی هغه خپل ځل کې د آداب او خیال ساتي خو چې دا څوک سره د پوي خپوي وي په آداب باندې او بیا هم چې سورې وي تیز आवाज سره خبرې کوي د پیغمبر په وړاندې نو دا واحد د هغه چا باره کې دی او اسیم په چې سورو باندې په تیز خبرې کول دا خنه دي دا بد دی مضمون دی ځکه قران کریم کې الله جل جلاله د خر په باره کې فرمایلی دي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بدترین په आवाजونو کې د خر आवाज بد دی الله وای ناکار आवाज د خر دی نو چې څوک دغه صاحب پتیزه چې سوري وਹੀ او د آداب او خیال نه ساتي دا ګویا چې هغه دغه سره مشابهت لري پکار دادا موږ د آداب او خیال ساتو په هر ځای کې اوس دغه آیات کریمه چې دا کومه ترجمه وکړه د سوره حجرات دا اوسم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزه سره بر لیکل شوی دی دا کوم خلک چې تل دي سعودي عرب ته حج عمره د پاره نو هغه به دا په خپل محسوس کړی وي په خپل چې مکه مکرمه کې خلک خبرې په تیزه کوي سناسو او لږ شور پکې محسوسي ګورېدل کېږي خو مدینه منوره کې بیا خاص طور سره مسجد نبوي کې الته بالکل خاموشي وي څوک د خپل د کشارم د خپل په تیزه باندې نه قدم په تیزه نه اخلي خاموشي بلکې دلته د اذان چې د اذانونو کې فرق دی د مدینه منوره کې چې اذان کول شي لږ مړ आवाज سره کول شي مدم आवाज سره او مکه مکرمه کې جلال आवाज سره اذان کول شي نو دا آداب دي آداب او دا آداب چې دي دا د هر چا د مشرانو د هغوی یا چې د چا کم حیثیت دی کنه دا غي حیثیت مطابق وي او دا د اماکینو د زینم لکه مثلا دا جمعات دی نو د جمعاتونو آداب دادي چې پدې کې په جهر او په تیز باندې خبرې یادې کې خنداګانې کول دې د پاره هم عمدک وعید دی کم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العالمین قران کې نازل کړی دی هغه چا د پاره دا څوک چې د آداب او خیال نه ساتي هغه وعید دا چې خبر باندې او اعمال به ټول ضایع شي برباد شي وي ته خو با زړه کې بداوي چې ما خو ډېر منځونه کړی دي ما خو روزي نیولې دي ما صدقې کړې دي ما مثلا حجونه هم کړی دي او دا رنګ نور ذکر اذکار استغفار وغیرہ دا مې کړی دي د دې ثوابونه به ما تعالی ته کې ملاويږي آخرت کې خو لیکن چې تاسو جمعهتونو مساجد او یادارنګ نور کم آداب د اشخاص دي د بندګانو دي دا هغه تا خیال نه ساتلې ناغټول اعمال باندې تازان لا اور لګول دي او بل پیړول دي هغه ستاسو هیڅ اجر او ثواب پاتې بنوي بیا په آخرت کې افسوس کوو خو نن موقع ده پکار ده چې موږ د جمعهتونو مخه د دې کم آداب احترام دي پدې کې منډه تړ وال دین ځانو ساتو پدې کې چې سوري وال دین ځانو ساتو پدې کې خنداګانې کول د دین ځانو ساتو او د دې د صفای خیال ساتو د دې د ګند کول او تلويث کول د خرابول او د امام تابعداري الله جل جلاله دې دا خبر باندې ما تاسو ټول ته عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب